لوړپوړو عملیاتي چارواکو د افغانستان د ګواښ نه جوړېدو ډاډ ورکړ. دا مو ثابته کړې هم ده پر فضا باندې به هم حاکم کېږو په فضل د خدای. ټولې شته وسلې او نظامي تجهیزات د رسمي تشکیلاتو له مخې د مسؤلو مجاهدینو. سلام ستړي مشئ پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه تازه او مهم خبر ده. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست خلیفه سراج الدین حقانی پرون پنجشنبه د امنیتي ځواکونو په ساین غونډه کې وویل چې په افغانستان کې د داعش په ګډون هیڅ نظامي یا ترهګره ډله شتون نه لري. ښاغلي حقانی زیاته کړه چې اوس مهاله هیڅ ډله په هېواد کې اوسنی شرعي نظام نه شي ګواښلی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست په دغه غونډه کې وویل په افغانستان کې د یاغیانو او خوارجو په نوم هیڅ ځواک نشته چې شرعي نظام تهدیدوي، ځکه چې د علم او فقه له نظره یاغیان او خوارج هغه څوک دي چې د افغانستان اسلامي امارت له ګواښ سره مخ کوي، په یو ټاکلي جغرافیه کې رامنځته شي او د شرعي نظام له احکامو سره مخالفت وکړي. د ښاغلي حقانی په وینا د ټولو هغو لاملونو مخه باید په شرعي نظام کې ونیول شي چې په ټولنه کې د بې ثباتۍ لامل ګرځي. له بلې خوا د افغانستان ملي دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد په دغه غونډه کې وویل د افغانستان اوسنی حکومت به ډېر ژر د هېواد فضا کنټرول په لاس کې واخلي. د ملي دفاع وزارت سرپرست زیاته کړه لکه څرنګه چې موږ پر ځمکنۍ بشپړتیا حاکمیت لرو، په لنډه موده کې به د هوایي حریم حاکمیت هم ولرو. ورته مهال د استخباراتو د عمومي ریاست سرپرست چې په دغه پروګرام کې حضور درلود وویل چې افغانستان د ځینو هغو ډلو د تخریب اعمالو قرباني دی چې د افغانستان او سیمې په ګاونډ کې ځای پر ځای شوي او فعالیت کوي. عبدالحق واسق ټینګار وکړ که نړۍ د دغو مرکزونو په مسله سترګې پټې کړي سختې پایلې به ولري. د استخباراتو د عمومي ریاست مشر وویل افغانستان د ځینو هغو ډلو د تخریبي فعالیتونو قرباني دی چې د افغانستان په ګاونډ او سیمه کې مرکزونه لري او فعالیتونه کوي. دا فاسد کسان د تخریبي کړنو لپاره افغانستان ته راځي او تبلیغات کوي. که نړۍ له دغو مرکزونو خبره نشي، ښایي په نږدې راتلونکي کې د دغه غفلت له امله درنه بیه پرېږدي او له خطرناکو پایلو سره مخامخ شي. د افغانستان د استخباراتو عمومي ریاست مشر هم ویلي چې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور او د هغوی د فعالیتونو په اړه د ځینو ادارو راپورونه حقیقت نه لري او دا د سیمې د استخباراتي کړیو منفي تبلیغات دي څو د خلکو ذهنونه واړوي.